ارطغرل هغه ترکی سریال چې د 14مې صدۍ د عثماني سلطنت نه وړاندې په قصه باندې جوړ شوی دی. د دې ډرامې مرکزی قصه د ارطغرل په نوم باندې د یو بهادر مسلمان سپهسالار ده چې هغه ته ارطغرل غازی هم ویل کیږي. په دغه سیریل یعنی ډرامه کې لیدل کیږي چې په کومه طریقه باندې د 14مې صدۍ نه وړاندې ترک سپهسالار ارطغرل د منګولیانو، صلیبیانو او د ظالمانو په بهادرۍ سره مقابله کوي او د خپل فتوحاتو سلسله جاری ساتي. په دغه ډرامه کې د عثماني سلطنت نه وړاندې د ارطغرل حکمرانی، بهادري او مینا هم لیدل کیږي. دغه ډرامه چې په 101 قیمتي اخیستنو باندې جوړه ده، اوس مهال په پاکستان کې په اردو ژبه باندې هم خپریږي چې دغه ډرامه په 20 ورځو کې 21 کروڑه خلکو په یوټیوب باندې هم کتلې ده. خو د دې ډرامې مرکزی کردارونه څوک دي په همدې ویډیو کې را سره وګورئ چې له ټولو معلوماتو نه خبر شئ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو د معلوماتو درکولو نه وړاندې له تاسو نه یو هیله لرم که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې په آینده کې مو هم له همدغسې ښایسته ویډیوګانو نه خبر وساتو. په دې ډرامه کې د ارطغرل غازی مرکزی کردار انګن التن د زیتن وړاندې کړی دی. د انګن التن د زیتن پیدایش په 1909 کې د ترکی په ازمر علاقه کې شوی دی. د سکول د ورځو نه د هغه د اداکارۍ ډیر زیات شوق او بیا په 2001 کال کې د ازمر په دوکس ایلول یونیورسيټي کې د ډرامې په شعبه کې ډیګري واخیسته او د هغې نه وروسته په 2001 کال کې هغه د کار په تلاش کې استنبول ته راغی. ترک ټي وي سره یې وړومبنۍ ډرامه روح سر وکړله چې د هغې نه وروسته هغه کوچم بنم او یدی استنبول او دې سره سره په نورو ډرامو کې هم کار وکړو او په 2015 کال کې هغه بیا په فلمونو کې کار شروع کړو چې د هغې نه وروسته هغه په ډیرو فلمونو او ډرامو کې کار کړی دی. خو دا ویل به غلط نه وي چې ارطغرل د هغه د ژوند د ټولو نه د مشهورتیا کردار ثابت شوی دی. په 2014 کال کې هغه په یو انټرویو کې ویلي چې هسې خو هغه ته د ارطغرل قصه ډیره زیاته خوښه شوې وه، خو د هغه په ذهن کې د دې سیریل په باره کې ډیره زیاته ویره هم وه، ځکه چې په تاریخ باندې جوړیدونکې قصه که حقیقت ونه لري نو د خلکو لپاره د خندا یوه لاره جوړیدلی شي او خلک به زما په کردار باندې وخاندي. د ارطغرل ډرامې نه وروسته هغه اوس په یو بل سیریل چې جنایت نومیږي په هغې کې هم مرکزی کردار ادا کوي او په 2014 کې هغه د نسل شاه الکوچلر سره واده کړی او د هغه یو زوی هم دی، حلیمه سلطان اسرا بیلګیچ. د ارطغرل محبوبه او بیا د ښځې کردار کوونکې اسرا بیلګیچ پیدایش په 1992 کې په انقره کې شوی دی. هغې اول د هیچ طب پوهنتون نه د آثار قدیمه ډیګري واخیسته، بیا هغې په انقره کې د بیلکنت پوهنتون نه بین الاقوامي امورو کې ډیګري واخیسته او اوس هغه د قانون تعلیم حاصلوي. ویل کېږي چې په ارطغرل ډرامه کې د حلیمه سلطان د هغې وړومبنی کردار دی او د دې کردار په وجه باندې هغه ډیره زیاته مشهوره شوې هم ده. په 2013 کال کې هغې په ارطغرل کې کار پریښی و چې د هغې نه وروسته هغې یو بل فلم شروع کړی او نن سبا هغه د رامو په نوم باندې یو کرایم ډرامه کې مرکزی کردار ادا کوي. د حلیمه سلطان د کردار په اړه باندې هغه وایي چې دا یو ډیر مشکل کردار و، خو دا زما لپاره یو ډیره ښه موقع هم وه. اسرا بیلګیچ په 2019 کال کې د ترکی قومي فوټبال ټیم لوبغاړي ګوکان تورې سره واده کړی و چې بیا 2 کاله وروسته په 2019 کال کې د دوی دواړو رشته ختمه شوه او په منځ کې طلاق وشو. سیلجان دیدم بالچن د ارطغرل ډرامه کې د ارطغرل د ورور ښځه سیلجان چې د دې پیدایش په 1932 کې په انقره کې شوی و، هغې د انقرې د پوهنتون نه په تیاتر کې ډیګري واخیسته او بیا استنبول ته راغله چې هلته یې ډیرو ډرامو او سیریز کې کار وکړو او ډیر انعامونه یې هم ګټلي دي. د روانې میاشتې مئی 2020 په 9 تاریخ باندې هغې خپل خاوند جان ایډین سره واده وکړو. ویل کېږي چې د واده نیټه په جون کې ټاکل شوې وه، خو د وبا له وجې هغوی یو وړوکی غوندې تقریب نیولی او دغه واده یې ترسره کړو. ترګت جنګیز شاکن په دې ډرامه کې د ارطغرل د ټولو نه نږدې ملګری ترګت الپ کردار ادا کوونکې جنګیز شاکن پیدایش په 1982 کې په استنبول کې شوی و. هغه د سپورټس اکیډمۍ نه ګریجویشن اخیستی و او د پیشې په لحاظ سره هغه د باسکټبال لوبغاړی دی. په سن 2002 کې هغه ماډلینګ او اداکاري هم شروع کړله
او په 2015 کال کې هغه په خپله وړومبنۍ ډرامه کې کار وکړو. قدرمنو دوستانو، دا د ارطغرل ډرامې د کردارونو په اړه معلومات چې تاسو ته مو درکړل. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که غواړئ چې په آینده کې مو له همدغسې ښایسته ویډیوګانو خبر وساتو نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بل نشان هم وهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.